إن الحياة قليلة اللذة پخانی کی مغروری. شاعر رحمت الله رحمتی. نشرون کی اداره تعلیم الاسلام رادیو. سو پیړی پیړی خوخا چیرې خوانو و هستی ته وطن ټول حیرانو. لس پنځلس یې درلودله باغونه خدای ورکړي و بې شماره نعمتونه. شل پنځه یې په کور کې حیوانان و، څه پسونه و غوایي او څه اوښان و. ښایسته ښکلې مېرمن و رب ورکړې، ده په ډول او ډمامو راوت کړې. خو اولاد یې پر در نه و پیدا سوي، ځکه امر د خالق نه و پر سوي. د کوچنیانو یې پر کور باندې نیستي وه، دوه په دوه یې کاوه ژوند دا یې خواري وه. یوه ورځ دواړو غرمه ډوډۍ خوړله چې یو کس یې دروازه وټکوله. خان د لاس ګوله را پورته کړه و خولې ته، خوله یې ډکه د اردنمې دروازې ته چې یې خلاصه دروازه کړله فقیر و. له خوارۍ نه یې کوږ سوی د ملا چیر و. ویل خانه رحم وکړه پر ما خواره، لوږې نوره ورکه کړې له ما لاره. له څلورو شپو څه وږی شوم نه هر یم، خانه زړه مې خرابېږي په خطر یم. خان چې واورېدې د دې سړي خبرې حوصله یې له زړګي څخه سولېرې. ویل چس به زه فقیره له دې ځایه، زه ډوډۍ نه لرم غواړه یې له خدایه. دا غریب چې خان مایوسه کوي رئیس و، ډېر یې زړه ورته لږ په آس ویلي سو. خان چې راغلی وسترخان ته په غوسه دی، دا دلې هم له فقیره په ګیله دی. و مېرمنې ته یې ټوله حال بیان کړي چې فقیر خو مې په ځان پورې حیران کړي. د سړي مېرمنه ډېره سوه پریشانه، بس هغه ګړی پر شا سوه سترخانه. د خان مخ ورځ په ورځ و تاوانو ته، مرضونه یې نازل سوه باغو ته. کال په کال یې د باغو درختې وچېږي، هره ورځ یې یو حیوان ځینې مړ کېږي. څو کلو کې یې هر څه د لاسه ولاړه، لا یې پاته ډېر پورونه سوه پر غاړه. چې دا هر څه د خان ووتله واکه، نو یې کړله ښایسته مېرمن طلاقه. ویل ښځې زه ځان نسم مړولی، نو به تا څنګه له لورې څه ساتلی. ته ورځه ځان ته چې بل خاوند پیدا که، نور مې ستا ساتنه ووتله واکه. ښځه هم سوله رهي د پلار و کور ته، په ژړا یې سترګې سرې کړې پلار او مور ته. یو څه وخت وروسته پلار بل چا ته واده کړه، خو بیا هم خالق د خان کور ته ستنه کړه. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. یو څه وخت وروسته پلار بل چا ته واده کړه، خو بیا هم خالق د خان کور ته ستنه کړه. دا خاني تر هغه لس چنده بالا وه، جې هم هلته ژوند شروع کړي په خندا وه. نوي ژوند ورڅخه هېر کړه تېر غمونه، پاک الله یې په نصیب کړه اولادونه. بس مینځیانو یې کوله خدمتونه، دوه او درې و بچان لکه ګلونه. یوه ورځ غرمه سترخان چې اواریږي، په دې وخت کې دروازه د سرای ټکېږي. خان چې ورغلی ملنګ دی ډوډۍ غواړي، بېچاره بیخي له لورې څخه ژاړي. خان دستي پر مېرمن غږ وکړي چې هله و ملنګ لره ډوډۍ ور وړه په خپله، چې هر څه جوړي پخ کړي و خپل ځان ته. له هغه نه یو څه ور وړه ملنګ جان ته. ښځې هم ډوډۍ وویسته ملنګ ته، خو چې ویې کتل د وږي ملنګ رنګ ته، چې و کور ته را رئیس وله ژړېږي، پر پر اوښکې یې له سترګو را بهېږي. خان ویل ښځې په څه غم ابتلا سوې، خیر دې ووتې له کوره په ژړا سوې. څوک چې خیر وکړي نو ډېر سي په خوشحاله، نو یې وغواړي یوازله ذوالجلاله. ویل خانه وم یې وخت د مېرمنه، له هېڅ چې پر دنیا نه وم ګیلمنه. زما خاوند و زه یې ناسته وم په کور کې، اوس مې ولیدی کبابه سوم په اور کې. یوه ورځ یو فقیر سپک استعمال کوي، ګوره دی هم پاک الله پر دغه حال کوي. پر دنیا یې هر څه ولاړله برباد سوه، په هستي یې بزګران ټوله آباد وه. هم یې زه کړلم طلاقه له نیستي یې، ورته پېر سوله دا هر څه له هستي یې. خان ویل دا خو د پاک خدای فیصله ده، ګوره نن هغسې ورځ هاسې غرمه ده. ها فقیر زه وم چې درغلم درګاه ته، ګوره ده څنګه ویل وکړوه ماته. زه رښتیا وایمه ښځې هغه زه وم چې له لوږې درغلې په غرمه وم. د انسان لپاره دا فکر پکار دی چې دا هر څه چا را کړي څوک بادار دی. په مخاني کې مغروري دا یې انجام دی، چا که خدای له یاده وایستي ناکام دی. په دنیا کې چې هر څومره د انسانان دي، هغه ټوله د یوه رب بندګان دي. مسکین ځان ته لري ځای او خان و ځان ته، شا او بد یې معلومیږي و سبحان ته. چې یو نوم یې د قهار بل د رحمان دی، هم د هغه رقم هر کار ورته آسان دی. دا متل د اولنو واوري په زغر ده، چې هر څومره د جګ وي غر لارې په سر. مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود.